بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد حسن د اسلامي تخلص کوم او د وردګو ولایت یم. زه تقریبا د قانع صاحب مرحوم سره په 9 کاله مخکې آشنا شوی یم او ما همدغسې په یوه دعوتي پروګرام کې د هغوی سره بلد شوی یم او بیا د هغو نه وروسته زه د هغوی سره په اجرایي دفتر کې هم پاتې شوی یم، بیا په دفترونو کې په هغه کې ډېر پاتې شوی او ډېر سفرونه هم سره کړي دي. قانع صاحب د یو لوړ فکر خاوند و. هغه د ځوان نسل دغسې تربیه غوښته چې په هغو کې غلامي نه وي، هغو کې د بل چا د تعاملات او د بل چا د قماندې خبره نه وي، بلکې یو افغاني او اسلامي تحریک دلته جوړ شي چې هغه ځوانان او داسې وروزل شي چې هغه د خپل ایمان سره متحد وي، د خپل وطن سره مینه ولري او د خپل کورنۍ او د اخلاقو او د یو صحیح تربیه خاوند شي او په دې ملک کې هغه یو مفید عنصر جوړ شي. قانع صاحب د ډېرې اوږدې حوصلې خاوند و او قانع صاحب په دعوتي مجالونو کې ډېر زیات افغانستان ګوټ ته تللی دی او هغه الحمدلله تر شا اوس یو اسلامي حرکت او تحریک جمعیت اسلام په شان باندې تر شا پرېښی دی چې انشاءالله د هغو ارمانونه به تعقیبوي. یقینا موږ د هغو تشه ډېره غټه او عمیقه بولو او ډېر پریشانه یو چې هغه به څنګه ډکېږي. د الله جل عظمتونه سوال کوو چې هغه د الله ډکه کړه او د هغو کوم میشن چې و او کوم پروګرام یې چې و هغه اهداف یې چې و الله د هغوی دپاره دغسې لاسونه پیدا کړه چې هغه بیرغ او هغه توپ اوچت وساتي او هغه مبارزه دوامداره وساتي. زه یې کورنۍ ته تسلیت ورکوم، ملګریو ته، ورونو ته او دعوتګرو او مجاهدینو ته چې د ده ستر سهم و الله دې د نه قبول کړه او الله دې موږ ته توفیق راکړه چې د لاره تعقیب. استاد محترم لنډ فکر راته ووایي هغه کومه انرژي والا څلوېښت ساعت هم پوره نه دی چې افغانستان کې د مرګ اوازه خپره شوله. افغانستان کې موجود کې د خلکو ژوند ودر دي چې خلک پرې خفه شو، دلته جنازې ته یقینا ستا خبره بالکل حقیقت ده. د قانع صاحب د هغه سره په دې مازدیګر چې زه ورغلم دومره خلک په شفاخانه کې ورته ناست وو چې ځای نه کېده چې د هغو پوښتنه د هغو هغه وکړه، د هغو عیادت دپاره ورننوځي. موږ هم ډېر انتظار وایسته. زه مازدیګر په 3:30 بجو تهران وکړم او ماښام چې زه خپل مرکز ته راتلم موږ پروګرام درلود چې زه هلته خبر شوم چې څو مې هغه را خلاصوه چې ګورم چې ویب سایټونه او هغه ډک دي د ده په خبر باندې. د دې وجه دا وه چې قانع صاحب یو سرګردان او لالهانده دعوتګر و چې نه یې شپه پېژندله نه یې ورځ پېژندله د مشکلاتو سره لکه د ملګریو چې وي ما د پېښور نه پنډ دواوې او نورو ملګرو ورته رالېږلي. هغه پنډوکی به غټ پنډوکی به په هسې عادي دسمال کې ورسره نیولی و او دوا به ورسره وه او نه مریضي پېژنده نه استراحت پېژنده. د وطن په ګوټ کې د هرات نه تر مزار ته قندهار او بدخشان او ته کونړ او ته پکتیا او پکتیکا ټول وطن کې ګرځېدلی و. د خلکو علماو سره یې رابطې وې، ځوانانو سره یې رابطې وې او هغه یو عجیب انداز درلود. د چا سره چې مخامخ شه همغلته یې هغه جذبه وه او د هغو په زړه کې به یې ځای پیدا کوه. نو دغه مینه، دغه محبت او د اسلام دپاره دغه مخلصانه کار وه چې نن یې ده ته دومره شهرت وربښلی. الله جل عظمته دې او دا ورځنې قبول کړي. ډېره مننه استاد. تشکر.